الہ العالمین دغه خوشحالي دایمي او ابدي کې الہ العالمین رب کریمه د بخت خوشحالي کې الہ العالمین په هر یو شي کې برکتونه واچوي الہ العالمین کوم اخلاص کړي صدقې کړي د خپل دغه کې قبول منظور کړي یا الہ من ترحم او کرم وکړي وصلی الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعین ډوډۍ پروګرام هلته تیار ده ټول ونړۍ ته ورځي ان شاء الله
عبدالله بھائی نصیر بھائی واده ته مبارکان ټول ملګري راغلي دي ډېر ورته خوشحاله نصیر ډېره مسافري وکړه او اوس راغلی دی او بس مېلمانه دي نن د اتوار ورځ د احمد خان ورځي او غاړه ورکوي اجرت خان ورغی اوس حبیب بھائی ور روان دی او جنت ګل رور ور روان دی عبدل ته غاړه ورکړه عبدالله اند نصیر او رفیع الله رؤوف ور روان دی او ډېر د خوشحالۍ مقام دی او رؤوف ورغی غاړه ورکړله او تور دغه رحمت الله ورغی صابر بھائی ورغی ماشاءالله ځلیږئ د پکتیا بلبلانو او رحمت الله تنخوا ور روان دی او محمود لیونی ورغی او رحمت الله خان ور روان دی حبیب بھائی راغی کمیټې ته په دې وخت کې زمونږ ګران میلمه د باجوړ نه راغلی ضیاءالحق ماشاءالله نصیر سره میلاو شو عبدل سره میلاو شو د خیره الله دې د دې قدر وکړي د ډېر لرې نه باجوړ نه سفر کړی دی او میلمانه روان دي د خیره سره د دې ټولو موږ شکریا ادا کوو نو تاسو غاړه ورکې نو زه به م یاد کړم که نه دې ټیم کې صابر د کابل نه راغلی دا زمونږ ډېر درون او معزز میلمه دی غاړه یې ورکړه نصیر له هم غاړه ورکړه نور په دې ولاړو کسانو کې کم د غاړې شوقین ورځې هجرت خان دام د دغه نه راغلی کابل نه الله دې په دویم ځل یې غاړه ورکړه دا د کابل نه راغلی زمونږ میلمه نوررحمان او د ده موږ ډېر عزت کوو دی ډېر لرې نه موږ د تشریف راوړی دا ټیم کې حمید باچا رالی د ډېرې الله دې ډېر خوشحاله کړي دې وخت کې 15 روپۍ چانده وغورځول الله دې د ډېر قدر وکړي دا حاجی حبیب الرحمن صاحب ملاقات کی نصیر صاحب سره او بیا عبدالله خان بابا جو ته وي عبدالله پدې صاحب